تازه د طالبانو د ډیورون په هکله له پاکستان سره پټه معامله. سلام که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ سوله ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. شیخ رشید د اغزن تار په هکله د طالبانو ستر حقیقت افشا کړ. که څه هم په دې وروستیو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې ټرینګلتیاوې رامنځته شوي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د اغزن تار په هکله هرومرو ورسره طالبان ملګري وي. که څه هم د طالبانو یو شمېر جنګیالي په دې عقیده دي چې پاکستان یې دښمن او پر ډیورن لاین به هیڅکله اغزن تار لګول اجازه ورنه کړي، خو مشران یې لکه چې د پاکستان سره دا معامله پخه کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي طالبانو اطمینان ورکړی چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د بل چا په وړاندې استعمال نه کړي. شیخ رشید هغه جنجال ته چې طالبانو سره پر ډیورن کرښه رامنځته شوی وویل چې دوی غواړي له طالبانو سره د اغزن تار غځولو پروژه له طالبانو سره په ګډه او همغږۍ سره پای ته ورسوي. موده وړاندې د ننګرهار ولایت په یوه سرحدي سیمه کې د طالبانو او پاکستان حکومت عسکرو کومه لفظي شخړه ترسره کړه چې په ویډیو کې ښکاري چې یو طالب د پاکستان عسکرو ته ګواښ کوي او ورته وایي چې ستاسو سره جګړې ته داسې خوشحاله یو لکه یهودو سره جګړې ته، یعنې خپل ځان کنټرول کړئ. دا د طالبانو په محلي کچه احساس او له پاکستان سره بدبیني ده، ولې په لوړه کچه داسې ښکاري چې طالبانو له پاکستان سره د اغزن تار غځولو کومه پریکړه کړې وي. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ.